حامد کرزي ویلي پاکستان دې د افغانانو پر وړاندې خپل ناوړه چلند ختم کړي. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې پاکستان دې له افغانانو سره خپل ناروا چلند پای ته ورسوي. ولسمشر حامد کرزي په تورخم کې د یو افغان د وژل کېدو په اړه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا خورا خواشینونکې پیښه ده. د په خبره پاکستان په وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې له افغانانو سره خورا ناوړه چلند پیل کړی دی چې د هیڅ لوري په ګټه نه دی. هغه پر پاکستانی لوري غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې خپلو نارواو کړنو ته د پای ټکی کېږدي او په وینا یې د ورورګلۍ لار دې خپله کړي. هغه د نوي حکومت پر مشرتابه هم غږ کړی چې افغانانو ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي څو د پردیو هیوادونو ته تګ ته اړ نه شي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.